چې یوه خور چې هغې د خپلو 9 خویندو دپاره د ځان نه هلک جوړ کړی دی، خپلې ځوانۍ ته تیلی والی دی، خپلو ارمانونو ته تیلی والی دی، خو بیا هم هغه د دې پروا نه کوي. هغه خور د خپلو 9 خویندو د ضرورتونو دپاره خپله ځواني په اور باندې لګولې. د یوې خور د غریبۍ داستان دی او تاسو به حیران کړي. دغه خور 9 خویندې په کور کې نورې هم لري او یو په خپله لا ټوټل 10 نفره دي او دغه خور چې کومه ده نو د خپل نورو خوریانو د ضرورتونو دپاره یې د ځان نه هلک جوړ کړی. 9 خویندې مې ده او ما ځان نه هلکان کالی اوسي هېڅوک هم نشته دی، خدای لدی مایل ده او ورځ که څه پیدا شي ګټوب که نه وي همداسې ناست 1 کیلو نیمه کیلو وړه چې بیا هغه هماغه وچه ډوډۍ خوري. قسم غوړېږه ته خو بیخي پېژنې نه او ژوند یې دغسې که نورې سم نه وي په خېټه خو سړی مور وي. دغه کیلو 2 کیلو وړه چالې په دې زه ګزارم کېږي نو ته خپل هغه ځان زه سوچ وکړه 9 کسان دي ما سره 10 راځي نو هغه به کومه ځي 2 کپلې ته ورشي هم زه ورته یم ځای نه خورم ځای تاسې وخورئ بار هم چېرته وتی نه شي ټول غټان دي پښتنو ملک دی. تا ته کار پیدا کېږي چې وځي چېرته نن 3 ورځ عام صوبلۍ ته هم لاړم وایي ته ماشوم یې نه شي کولی بېرته راغلم او چې څومره ورته وزرزارې کوم چې کولی شم وایي نه ته یې نه شي کولی. هغه هم ما نه وړه 300 روپۍ لا چې 2 ګاډۍ ډکې 300 روپۍ کېږي هغه ګاډۍ زه چېرته ډکوی شم. څه شي ګاډي دا د خاورو او دا خاورې د بیلچې باندې ډکوي او دا صوبلۍ ګچه یو هغه 100 روپۍ درکوي 300 روپۍ په یو ګاډۍ دی هغه یو ګاډۍ زه چېرته ډکوی شم پوره غټ کسان په 2 کسانو ډکوي او زه تر مازدیګر که خدای نه ویرېږي 9 سل دی او که نه ما 100 روپۍ راځي او ما هغه کله پیدا شي هغه کله پیدا شي کله پیدا شي قسم دا درېس خو هېڅ شي هم نشته دی قسم که هېڅ شي خالي ځم او خالي راځم. قدرمنو تاسو دغه ویډیو وکته زما یقین دی چې داسې داستان به تاسو تر اوسه پورې نه یې اورېدلی. زما یقین دی چې داسې د غریبۍ او داسې د بېوسۍ او داسې یو ناشنا غونته کې داستان به تاسو نه اورېدلی وي او نه به هم کتلی وي چې یوه خور چې هغې د خپلو 9 خویندو دپاره د ځان نه هلک جوړ کړی دی، خپلې ځوانۍ ته تیلی والی دی، خپلو ارمانونو ته تیلی والی دی، خو بیا هم هغه د دې پروا نه کوي. هغه خور د خپلو 9 خویندو د ضرورتونو دپاره خپل ځواني په اور باندې لګولې ده، خو د هغې هڅه او کوشش دغه دی چې د دغه خویندو دپاره د دغه چې کومه د دې خویندې دي د هغې دپاره حلال رزق پیدا کی او دی وساتي دی له کپړې والی پیزار والی. خو دغه خور چې کومه ده نو دغه ته کله کار میلاو شي او کله نه. تاسو سوچ وکړئ یاره چې په کوم کور کې سړي نه وي نو د هغه ښځو به ژوند څنګه وي، هلته څومره مشکلات وي، هلته د معاشرې سترګې. تاسو سوچ وکړئ چې په یو کور کې سړي نه وي نو هغه کور کې د زنانو ژوند څومره ګران وي. دلته په دې د مهنګای په دې دور کې د ګرانۍ په دې دور کې چې ښه نښه ځوانان د خپل کور ضرورتونه نشي پوره کولی، د ګرانۍ په دې وخت کې چې ښه ځوانان پریشان دي کارونه ورته نه میلاویږي، په داسې وخت کې یوه پیغله یو خور چې هغه راپاسي او د خپلو 9 خویندو د ضرورتونو لپاره د ځان هلک جوړوي نو زما په خیال د دې نه بل لوی داستان نه خو ما اورېدلی دی او نه به تاسو اورېدلی. تاسو یقین وساتئ چې دا خور هر څوک دا زما د ورته په 2 لاسه سلام وي، ډیره باهمته ښځه ده، ډیره باهمته ډیره تکړه خور ده. الله دې ول نور هم ژوند ورکړي. په دې کې هم بعضې خلک په صحت باندې روغي، په وجود باندې روغي، د وجود په هر یو اندام باندې روغي، خو هغې بیا هم چې کوم دی خلکو ته لاس نیسي، سوال کوي وایي موږ کار نشو کولی. خو زه حیران یم دې خور ته چې باوجود د دې چې د دې سره بره یوه لاره هم نشته، دا کولی شي چې سوال هم شروع کړي، خو دا خپل غیرت او خپل همت راټینګه کړي ده او چاته لاس نه نیسي. دا بیا هم د افغانستان په بازارونو کې ګرځي او مزدوري کوي. نو تاسو یقین وساتئ چې د دې نه بل لوی داستان اډوشته زه ورته حیران یم یار، زه ورته بالکل حیران یم او تاسو به هم حیران شوي چې زمونږ خلک زمونږ پښتانه تاسو دغه خبرې واورېدې وای چې په بازارونو کې ګرځم کله راته کار میلاو شي او کنه نه، نو تاسو به حیران کی یار. په دې دنیا کې چې تاسو وګورئ نو مختلف قسمه خلک شته، د غریبۍ مختلف قسمه داستانونه شته، خو دا داستان پکې ډېر زیات جدا دی یار. چې یوه خور چې هغې یکې وي سر د خپلو 9 خویندو ضرورتونه پوره کوي او دا خبره پکې هم ډېره زیاته دردونکې ورکړه، دا خبره پکې هم ډېره زړه شلونکې وکړه چې هغې ډوډۍ وخوري او زه ورته یم چې زه یې نه خورم ځکه چې هغه ډوډۍ کمي. یاره په څېر د 9 کسانو بلکې د دې سره 10 کسان دي. تاسو سوچ وکئ چې د دې به په څومره وړو باندې ګزاره کېږي. د 15-16 کسانو چې کم دی نو هغه په هفته کې 2-3 ډوډۍ خوري، نو دې ته تاسو سوچ وکئ چې دې به څومره خوري یار.
خو بیا هم دغه خور په خپل زړه باندې سخته تیری، خو بیا هم دغه خور په خپل ځان باندې نهره تیری او دغه هڅه او کوشش کوي چې دغه خپل خویندو ضرورتونه پوره کړي او هغې مړې کړي. هر څومره هم که دغه خور خپل ځان وږی ساتي خو بیا هم د خپل خویندو دپاره حلاله مزدوري کوي. دلته خلک اکثر ورته مزدوري نه میلاویږي نو بیا په غلطو لارو باندې سر شي. د خپلو خېټو ډکولو دپاره مختلف قسمه غلطې ذریعې چې کوم دی دغه کې څوک څه کوي څوک څه کوي، تاسو ټول پوهیږئ. خو دغه خور ډېره باهمته دا واقعي چې دا د افغانستان د پښتني خاورې سره تعلق ساتي، غیرتمنده خور ده، تکړه خور ده چې په دې دور کې هم په خپل همت د خپلو مټو په زور د خپلو خویندو حفاظت هم کوي او د هغې دپاره د حلال رزق بندوبست هم کوي. نو بیا هغه خلک چې شتمن دي، هغه خلک چې هغه وایي چې یاره موږ زکاتونه ورکوو، هغه خلک چې د هغې سره بلا روپۍ دي، هغه خلک چې هغې وایي چې موږ په پیسو باندې څه وکړو دومره ډېر ورسره دي، نو هغه خلکو ته بیا ولې داسې خویندې نه ښکاري؟ د دې خلکو زه حیران دې ته یم چې د دې سره په مالت کې سره کم خلک دي. خو یا خو دوه خبرې کېدی شي چې ښه مالداره خلک او په غریبانانو هیڅ پروا نه کوي، او یا داسې هم کېدی شي چې دوی په کم مالت کې اوسېږي، په کم کلي کې اوسېږي، هلته به ټول د خدای تعالی غریبانان دي. زما عطا الله صاحب ته هم خواسته، زما جاوید ابراهیمی صاحب ته خواسته، زما الماس مومن صاحب ته خواسته چې دا فیملی دا خلک دا کورنۍ چې په هر ځای کې دا د خور لور شي دی چې کم دی نو دا ګوره دا خویندې دي، دا ټولې زنانه دي، نو دوی نشي کولی چې مزدوري وکړي. نو دغه ټول تنظیمونه چې په شریکه باندې راغونډ شي او د دې دپاره د میاشتې څه راشن ومني، څه نغدې ومني، نو زما په خیال چې د دې ضرورتونه پوره کېدی شي. دا عطاالله صاحب ته خواست کوم چې دغه ویډیو وګوري او دې دپاره کور ته ورشي او دې سره ودرېږي او دغه نهه خویندو له چې کوم دی نو دا لاس ورکړي چې یاره موږ تاسو سره دغه د لاندې لمبر دی او دغه لمبر باندې رابطه وکړئ، دغه ویلفیر والا ته ویډیو کړې ده، د سره به ایډرس د سره به نښه پته وي، نو ملګرو ټولې هم چې کوم دی نو کومک وکړئ، مرسته ورسره وکړئ او چې کوم دی د خپل حلالو پیسو نه د زکات پیسې وباسئ او دغه خویندو ته یې ولېږئ.